بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بخاص توفيق باندې موږ شروع کړی و په دې مبارکه سلسله چې دا درسونه موږ اغسته په دې ښکلي کتاب د شیخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. دې ته موږ خبر را رسولې وه چې شیخ رحمه الله خبره ذکر کړه چې علم ضروري دی او بیا په علم باندې عمل کول او بیا د علم دپاره دعوت کول چې کله علم تاسو سره راشي بیا به د هغې په رڼا کې دعوت کې، ځکه دعوت بغیر د علم نه کېږي او که څوک بغیر د علم نه دعوت کوي نو د هغې نقصان وي. په ځای د دې چې دین ته فایده ورسوي نو دین ته الټه پکې نقصان رسېږي. نو د دعوت دپاره اهمه پوړۍ چې د علم دی چې تا سره به علم وي او د علم په رڼا کې به خلک د الله دین ته دعوت کوي. او دا خبره به ذکر کړه چې د دعوت کوم طریقه اسلوب د دعوت څه دي هغه اختیارول پکار دي. نو شیخ رحم الله دا خبر ذکر کوي غیر لپاره دلیل راوړو چې به صبر کې په دې دعوت باندې او په دې سخت او تکلیف شي کوم راځي په دې صبر کې. او دلیل سورۃ العصر ذکر کړه. سورۃ العصر قرآن کریم کی مشهور سورت دی او مختصر چې الله سبحانه وتعالی پکې دا خبره کړې ده چې خلق تاوان کړي او د تاوان نه څلور کسان بچ دي. امنو چې مؤمنان نو ایمان کې علم خپل ځن نه راغی، ځکه چې ایمان راوړي خود علم پرانا کې وای ایمان راوړي. او بل دا دی چې وعملوا الصالحات د علم نورستو عمل. او دریم خبره دا ده وتواصوا بالحق به دا غیر رسو دعوت کول دین ته، وتواصوا بالصبر او به باغی باندې صبر کول. نو دې پورې شیخ رحمه الله خبره ذکر کړو د خبرې لپاره دلیل راوړ، ځکه چې د شیخ رحمه الله طریقه د سیدا چې خبره کوي نو دلیل به ذکر کوي. او اول کې دا خبره وکړه چې بالادله نو قرآن او سنت ته به دلیل پیش کوم په هر مسله به پروف در سره. مومن لدا پکار دی مسلمان نه چې هغه سره د دین باره کې پوهی څه ته وایي همدغه دلیل ته وایي همدغه علم ته وایي چې تا سره د هرې مسلې باره کې یو دلیل خو یادي کړه تا ته دې ته علم وایي. هغې وروسته د امام شافعي رحمه الله قول ذکر کړی دی. شیخ رحمه الله وی قال الشافعي رحمه الله، امام شافعي رحمه الله سوی دا د دین د امامانو نه یو امام تیر شوی دی او امامان زمونږ د دین ستنې دي چې د موږ ته دا دین واضح کړی دی او دین موږ ته آسان کړی دی او دین شرح کړی دی، احادیث شرح کړی دی موږ ته. نو یو د هغه امامانو د دین نه امام شافعي رحمه الله دی. هغه لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لكفتهم. وکچرته الله په دې مخلوق باندې حجت هم نه راغلی صرف دا یو سورت وي چې دا سورۃ العصر دی و دام د دې لپاره کافی و، ځکه چې یو سړی عاقل او هغه سره سوچ او عقل ورسره نو دا کوشش کوي چې ځان د تاوان نه وباسي، د خسارې نه ځان وباسي. مثلا ته یو کاروبار کې یو بزنس کې او هغې کې ته وګورې چې دې کې زما تاوان دی نو ته هغه شروع کې نه شروع کې نو ته ضرور د خپلې ګټې د فایدې سوچ کې د نقصان سوچ کې چې دې کې زه ګټه کوم که تاوان کوم پکې. نو امام شافعي رحمه الله د دې وجې نه وایي چې صرف دا صورت هم د خلکو دپاره رالیږلی وی الله د هغې د هدایت دپاره کافي و، ځکه په دې صورت کې الله وایي چې کامیاب خلک څوک دي چې مؤمنان ایمان ورسره بیا په دې ایمان باندې دی عمل کوي
داسې نه چې صرف په نوم باندې مسلمانان او بل دا دی چې په هغې باندې خلکو له دعوت ورکوي او په هغې کې صبر کوي. نو دا ډېر اهم او ښکلی صورت دی، خو موږ دلته مختصر خبره کوو نو تفصیل نشو کولی. وقال البخاري رحمه الله، امام بخاري رحمه الله چې دا د حدیثو غر دی، د الله د کتاب نه وروستو صحیح کتاب په دې دنیا کې هغه صحیح دی د امام بخاري رحمه الله چې دی کې ټول صحیح حدیث راجمع کړي دي. علما دې ته وایي امام الدنیا فی الحدیث، دا دنیا کې د حدیثو امام، الحديث محدثين د دې باره کې وایي د حدیث د علم یو غرو ده. هغه وایي باب العلم قبل القول والعمل، علم مکې خو مخکې د څه نه به کې، مخکې د وینا نه، مخکې د دعوت نه او مخکې د عمل نه. علم ضروري دی. امام بخاري رحمه الله چې کوم باب ذکر کوي نو هغه د آیات د حدیث نه استدلال کوي، د هغې په رڼا کې هغه باب لګوي. په بخاري کې چې څومره بابونه دي هغه یې د قرآن د آیات نه راایستلي دي او یې د احادیثو نه راایستلي دي. هغه وایي علم به کې خو څنګه به دعوت به کې او عمل به کې، خو ول به په علم باندې علم به زده کې، د علم نه وروستو دعوت شروع کې او عمل به کې، ځکه چې علم تا سره دی د څه علم څه عمل به کې، او چې کله تا سره علم نه نو دعوت به د څه شي ورکې. نو اول علم ضروري دی. والدلیل قوله تعالی، او دا دلیل ذکر کړی دی فاعلم انه لا اله الا الله، و په دې خبر ځان پوهه که چې نشته دی د عبادت لایق او حقدار مگر الله دی. واستغفر لذنبک، او د خپل ګناه لپاره معافي غواړه د رب نه. نو الله هم دلته حکم کړی دی فاعلم، علم زده که، چې علم د سره نه نو به ته عمل نشي کولی، دعوت نشي کولی. نو علم به زده کې او علم به اول حاصلې به په هغې باندې عمل کې. نو فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. مصنف رحمه الله څه وایي؟ وایي په علم باندې شروع کړه مخکې د قول نه، د دعوت نه، د وینا نه، او مخکې د عمل نه. نو مختصر خبره دا شو چې اول به علم زده کې، به په دې علم باندې عمل کې، او علم به خلکو ته به دعوت کې د علم طرف ته به خلک رابلي، خو د عمل او د علم په رڼا کې به دعوت کې. دې ځای پورې دا خبره ختم شوه د شیخ رحمه الله. را روان درس کې به دویمه خبره ذکر کوو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.